د پښتو ډرامو فلمونو سی ډي او داسې نور سټیج شوګانو کې کارکونکي دغه خوشبو چې اداکاره هم وه ډانسره هم وه د دې مکمل تفصیلات تاسو ته شریکوو ځکه چې ډېر کسان دا پوښتنه کوي او میسیجونه هم کوي وایي چې دا کومه خوشبو ده ځکه چې د خوشبو په نوم باندې په پښتو کې ډېرې ډانسرانې اداکارانې شته دی چې یو پکې د ارباز خان ښځه هم ده یعنې د ارباز خان د ښځې هم خوشبو نوم دی په سوشل میډیا باندې چې کله د دې خوشبو په باره کې د مړي خبر راغی نو ډېرو کسانو هغه تصویرونه هم شیر کول چې ویل یې چې خوشبو چا وویشتله یا خوشبو په ډزو باندې قتل شوله نو مکمل معلومات به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ دوستانو دا چې کومه خوشبو ده نو دا اوسېدله خو په پېښور کې خو د ثوابۍ اوسېدونکې وه دې د تېرو لسو یا شلو یا 15 کلونو نه د پښتو په ډرامو کې کار کولو چې سی ډي ډرامو کې هم کار کړی دی او ورسره فلمونو کې ډرامو کې سټیج شوګانې هم کړي دي د خپل وخت یو ډېره مشهوره اداکاره وه یعنې رحیم شاه سره او یا داسې نور کوم ارباز خان دوی سره ډرامې هم کړي دي او ډېره زیاته مشهوره هم وه دا نن د دې مړی پیدا شوی دی یعنې دا چا په ډېر بېدردۍ سره وژلې وه یقینا چې داسې په بېدردۍ سره وژل د انسان نه دي پکار که د چا ورسره څه تنازع وه پکار دی چې تنازع په خبرو باندې حل کړې وه خو دا ده چې دوی هم ډېرو خلکو ته وعدې ورکړي وي او د دوی هم ډېرې داسې مسلې چلیږي ځکه چې دا خو ښځې اداکارانې دي او بیا د دوی نه خلک غلطه پیدا هم اوچتوي غلط ډیمانډونه هم کوي نو کیدای شي داسې څه خبره مخې ته راغلې وي او بیا پکې د دې مرګ شوی دی د دې پکې قتل شوی دی نو د دې مړی بیا هم ورکو نه پیدا کېدلو خو بیا اخر د دې مړی را پیدا شوی دی او د دې مړی په یو داسې حالت کې چې یقینا خلک یې ډېر زیات خفه کړل نو دوستانو موږ غوښتل چې دا معلومات او تفصیلات تر تاسو در ورسوو امید لرم ستاسو به معلومات خوښ شوي وي چې تاسو د خوشبو په اړه باندې مکمل خبر شوي یئ ډېره مننه ویډیو لایک کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ